آیا پوهیږئ چې د نن څخه 33 کاله مخکې یعنې په 1988 میلادي کال کې یو افغان فضا ته تللی و چې د ځان سره یې قرآن کریم فضا ته یوړو او په همدې خاطر په فضا کې پښتو 4مه ژبه وه چې وویل شوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه یم عزیز هجران او تاسو ګورئ د هجران سټوډیو یوټیوب چینل. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به د هغه شخص په اړه معلومات درکړم چې دی د لومړي ځل لپاره فضا ته تللی و. په نړۍ کې لومړنی مسلمان چې د افغانستان اوسیدونکی و فضا ته تللی و، د ځان سره یې فضا ته قرآن کریم یوړو. دغه ستره کارنامه عبدالاحد مومند ترسره کړې وه چې ځمکې ته په راښکته کېدو په ملي اتل بدل شو. دغه ماموریت ته 300 کسانو نوملیکنه کړې وه چې یوازې 2 کسان ترې غوره شول چې یو عبدالاحد مومند او بل محمد دوران نومېدو چې عبدالاحد مومند په وروستیو کې بریالی شو او د لوړو زده کړو لپاره مسکو ته ولېږدول شو. پخوانی شوروي اتحاد په 1998 میلادي کال کې عبدالاحد مومند د قزاقستان د بیکانور فضایي هډې څخه فضا ته واستاوه. عبدالاحد مومند 2 ورځې په فضا کې و او د نورو ملګرو سره خپل کار یو ځای ترسره کوه. عبدالاحد مومند په فضا کې پښتو وویله. عبدالاحد مومند مور د ده لپاره اندېښمنه وه، نو د هغه وخت ولسمشر ډاکټر نجیب الله د ده د زوی سره د اړیکې د برابرولو لپاره د سټلایټ له لارې اړیکه برابره کړه. په همدې ترتیب په فضا کې پښتو 4مه ژبه شوه چې وویل شوه. دا هر څه خلکو په ملي راډیو تلویزیون په ژوندۍ بڼه لیدل. نو د وخت ولسمشر ډاکټر نجیب الله اندېښنه څرګنده کړه چې کاشکې دی هم په فضا کې وی او خپل هیواد د فضا څخه ننداره کړی وی. عبدالاحد مومند فضا ته د ختلو 3 کاله ماموریت وروسته د کورنیو جګړو له امله جرمني هیواد ته مهاجر شو. دوستانو دا و د عبدالاحد مومند په اړه لنډ معلومات. خدای دې وکړي چې ستاسو د توجه وړ ګرځېدلی وي او زموږ د هجران سټوډیو یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانو ته لایک ورکړئ. تر نورو ښکلو ویډیوګانو پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله، آباد او سوکاله اوسئ. د الله په امان.